د ډګروال رحیمزی نن یو ماموریت په یوې داسې سیمې کې چې د طالبان ګواښ تقریبا دایمي دی خلکو د غونډې دپاره را غونډ کړي دي او دوی خپل شکایت هغه ته د طالبان د چلنج په اړه کوي. طالب خو موږ ته یایي چې ته مه راوځه، د شپې دی راباندې تېرېږي، دا راته یایي سر مه راس کوه، ته د ما خبرې مه اروه، له موږ سره خبرې نه. خلکو په ندرت سره د دښمن د پتنځای په اړه حکومت ته معلومات ورکوي. هغوی ویریږي. رحیمزی نن هغوی ته دلایل وړاندې کوي ولې هغوی د حکومت سره همکاري وکړي. دوه نفره بیګناه مړه سو، بیګناه و که نه ووایي ما خپل رئیس ارکان ته امر وکړ چې یو نقطه ونه وځي. طالبان د خلکو په زړونو د ویرې اچونې په کار کې کامیابه شوي دي. د دې لپاره چې د خلکو رویه بیرته ترلاسه کړو د حکومت دایمي حضور دلته ډېر ارزښتناکه دی. افغان ځواکونو نن په لویه کچه د سیمې ته د یو کوچني شمېر ائتلافي ځواکونو سره راغلي دي. دې ښار کې پخوا د حکومت حضور ډېر کم و. کله کله د ایساف او حکومتي ځواکونو اړیکې د ځینې پیښې له مخې کېږي په کوم کې چې افغان پولیس او یا هم ملي فوج سرتېري خپل په ملګرو برید کوي. دا شانتي برید کوونکي هم تل د طالبانو لخوا ګمارل شوي دي. طالبان تل هڅه کوي چې ایساف او د حکومت ترمنځ د بې اعتمادي فضا رامنځته کړي. زموږ کامیابي په دې کې ده چې په ګډه خپل ماموریت ته ادامه ورکړو تر څو دایمي امنیت برقرار کړو. ښه امنیت ته د رسیدو په خاطر مشترکه هڅو ته اړتیا شته. سرحدي ځواکونو د خلکو ترمنځ ښه محبوبیت پیدا کړی دي. خلکو تل د طالبانو او حکومت د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي. اوس حکومت ته اړه لري چې ولس ته قناعت ورکړي چې هغوی هلته دایمي توګه غواړي حضور ولري. پولیسو د مشرانو څخه وغوښتل آیا دوی کولی شي چې امنیتي پوسته په سیمه کې ایجاد کړي. دولت خلک دي، دا نرم خلک دي، موږ هسې کملو ډارېږو، موږ د غرو خلک یو، ناپوهان یو. و گفتن که شما همیشه به عملیاتتان در این منطقه دوام بدین چونی که تا ما بتانیم که در اینجا دشمن فعالیت نداشته باشه شما در اینجا چیز کنین بیایید. William Bonnet for the NATO channel Impactica, Eastern Afghanistan.